د واده په شپه باندې ولې د زیاتو ښځو کور بربادېږي. دغسې یو واقعه چې د واده په شپه باندې ښځې ته طلاق ورکړل شو، د هغې د وژلو کوشش هم شوی او دغه ښځه خپله واقعه څنګه بیانوي. هغه وایي چې زموږ ډېر په مینه محبت باندې واده وشو، خو د واده په شپه باندې چې دې سره کوم کار وشو هغه دا و چې کله هم دوی د کوروالي کولو نیت کړی و، نو په دغه دوران کې د دوی نه وینه لاړه نه شوله او بیا خپل خاوند په دې باندې دومره شکوک و شبهات پیدا کړل چې دې ته طلاق ورکړو. دا یې ځکه ورکړو چې دا ښځه ورته پاکه نه معلومېده. درنو دوستانو، په دې باره کې موږ اکثره وخت مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي، لکه دغسې د ډېرو ښځو کورونه برباد شوي دي. ډېرو ښځو خپل واقعات ویب سایټونو سره شریک کړي دي. هغوی په هره دغه ویډیوګانو کې دغسې خبرې شریکې کړي دي چې څنګه د هغوی زندگی برباده شوله. خو په یاد ولرئ، هر یو هغه کس چې هغه واده کوي، د هغه د واده ورځې رانږدې وي، نو هغه دې په دې خبرو کې ضرور چېرته یو پوه کس سره یا ډاکټر سره یا عالم سره مشوره کوي، ځکه چې د ډاکټرانو د خولې همدا خبرې دي چې هغوی وایي دا د بدکارۍ سره یوازې نه بلکې د لوی بیمارۍ سره، د لوی سفر سره او یا داسې ټوپ وهلو سره یا نور داسې کور کې مستی کولو سره هم دا پرده شلیدلی شي. نو زیات خلک بیا دې ته داسې نوم ورکوي چې ګینې دې ښځې بدکاري کړې ده، نو ځکه د دې پرده د مخکې نه شلیدلې ده. حالانکې دغسې څه خبره نه وي. هره ښځه چې هغه پاکه وي، د هغې د طهارت او پاکۍ پته لګي، هغه د هغې د زندګۍ نه هم د هغې معلومات کېدلی شي. خو کومې ښځې چې ټیکې نه دي، کومې ښځې چې بدکارې وي، د هغوی هم ښکاره پته لګي او داسې شکوک و شبهات چې کله هم په کورونو کې پیدا شي، نو بیا دغه کورونه بربادېږي. نو په دې ویډیو کې به غوښتل چې تاسو په هغه هر څه باندې پوه کړو چې تاسو د هغې نه ناخبره یې. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ.